دا تاسې چکه څه ورته وایي طالبانو لډو چکه تاسې فکر مه کوئ چې اوس جوړه سوي دا دواړه له اسلام نه مخکې جوړې سوي شطرنج ایرانیانو جوړه کړې دا اصل کې فارسي ده شیش رنګ ده اصل کې شیش رنګ هراتیانو تاسې هم همداسې وایي که نه شش نه وایي ایرانیان هم وایي شیش رنګ دا شطرنج د شپږ رنګه ده تاسې شطرنج هغه وګورئ تخته او بل دا ده نرد هندوانو جوړه کړې له اسلام نه یې مخکې جوړه کړې او طالبانو په اسلام کې چې څومره لوبې دي چې سری نس د شارع نه پکې راغلی غیر له نرد نه بله یوه لوبه هم نسته زه نه پوهېږم علم دومره کم سوی ده که نه او اصلي دا تحقیق هم اول ما کړی اوس یې ملیان ځان پسې زتي تړي طالبانو څومره لوبې دي یو ورځ زه مکه مکرمه کې یو کتابخانه به د سودانیانو هلته مې مطالعه کوله کتابونه مې لټول یو کتاب مې پیدا که اوس هم را سره سته ده په 400 لوبو باندې بحث کوي نو دغه لوبه چې نرد ده چې موږ چک او لډو ورته وایو دا طالبانو په اسلام کې یوازینۍ هغه لوبه ده چې د شارع له طرف نه منع پکې راغلی هیڅ لوبه د شارع له طرف نه منع نه ده پکې راغلی چې نس دې پکې راغلی صحیح حدیث دې پکې راغلی داسې لوبه نسته طالبان که ته وایې کرکټ هغه ته اجتهاد کوي پکې که ته وایې پلانکی لوب هیڅ اجتهاد منسوسي چې صریح نس په کومه لوبه کې راغلی چې ناروا لوبه دغه په اسلام کې یوه لوبه ده هغه نرد د چکې لوبه ده سبحان الله انا لله و انا الیه راجعون چې نن امت مسلمه کې د مدارسو طالبان پې باندې لګیا دي که نه یو ورځ زه په مجلس کې ناست وم نو یو چا پوښتنه رانه وکړله وی دا نرد چکه په اسلام کې څرنګه ده روا ده که ناروا ده ما ورته ویلې ناروا ده دلته یو شیخ صاحب ناست چې ما خبرې شروع کړله شیخ داسې بېچارهګۍ ذلیل کېده زه پوه نه وم چې څه چل ده نو چې هغه ته مې جواب خلاص که د هغه راته ویلې جلسه وله نو هغه راته ویلې وي دا شیخ صاحب هم شاګردانو سره کوي سبحان الله نو چکه طالبانو اسلام کې دا ناردا لوبې د اوسنۍ نه دي طالبانو دا ورق و شد چې ورته وایي دا هغه څه دي دا قیتې پرې ټولې له اسلام نه مخکینۍ لوبې دي خو تا ته نه دي معلومې په دې باندې علماو کتابونه جوړ کړي طالبانو یو عالم دنیا کې تیر سوی د ابن عربي نومیږي په موطا د امام مالک باندې شرح کړي په موطا د امام مالک کې دا نبی علیه السلام وی من لعب بالنرد شیر کانما غمس یده فی دم الخنزیر داسې دا د مسلم حدیث هم ده هلته په موطا د امام مالک صاحب کې راځي نو هلته ده لیکلي دي ګیله یې کړې ده چې ای افسوسه دا 600 کې تیر سوی د عالم القبس في شرح موطا ابن انس په دغه نامه شرح د ما سره کور کې سته هلته ګیله کړې ده چې ای افسوسه چې اوس د مدارسو د دینی مدرسو طالبان په جماعتو په مسجد کې دا لوبه کوي مېل ته خبر نه یې اوس زمانه کې هم دا بدبخته کوي علم یې د پښو لاندې کړی ده علم یې زده نه ده چې فوټبال وویلي دستي وایي چې ناروا ده فوټبال هېڅکله ناروا نه ده دروغ وایي دا هم د اسلام نه مخکې اول دا لوبه لعب کرة القدم د نن نه 3000 کاله مخکې چینایانو د دې اختراع کړې ده مخترعین دوی د خپلو عسکري قواو دپاره هغه شی چې منسوسي ناروا ده په هغې کې ناروا نه وایي خو علم نشته ده سپړنه نشته ده تحقیق هدایه کې به یې څه ویلې طالبانو ویکره اللعب بالنرد مکروه ده لعب په نرد باندې نرد یوه لوبه ده اوس نشته شطرنج هم دا چرخط چې ورته وایي دا هم پروا نه کوي دومره خبره نه ده و 14 دا هم پته نه لګېږي وایه طالبه نرد دغه چکه د طالبانو شطرنج دا هم هغه ته ورته یوه تخته د طالبانو اسو پیلو مسله ده پکې او 14 مونږ چې د چارخط ورته وایي طالبان چارخط پیژنې څوک په چس ورته یې داسې خطونه څه وباسي دا هدایي متن د طالبانو او دا د مونږ د احنافو د متونو متن ده دا د حدیثو کتابونو کې شته ده خو دا خو نو چې تا ټول عمر میبزي کې تېر سوی خود به په حرامو کې که دې کې په دې نرد کې ګوره طالبانو شطرنج چې ناروا ده که قمار پې حرامه ده که قمار نه بیا هم علماوی باید ونیسي موږ د احناف مذهب بیا مکروه تحریمي ده حنابله موالک احناف شطرنج بیا مکروه تحریمي بلی شافعیان طالبانو مکروه بلی تنزیهی مکروه بلی چې قمار نه چې قمار بیا هم حرام او نرد خو مطلقا حرام ده څلور مذاهبو اتفاق د طالبانو پې باندې او 14 دا چرخط طالبانو دا مکروه ده
ای د هدایې متن د علما اقوال پې نقل کړي تاسې کتابونه وګورئ درته به پته ولګېږي چې ته اوس هدایه کې چې په دې بحث وکړه چې دا نرد څه شي ته وایي ځه هدایه وایي نرد مکرو د هغه ابو داود کې وایي په مسلمو حدیثو کتابونو کې چې دا نرد ناروا بلل شوي ته پلټنه وکړه چې نرد چاته وایي ځه هېڅ زید دماغ مه منه خو ته دا پلټنه د لغاتو کتابونو کې وکړه چې نرد چاته وایي هي الطاوله الطاولې ته وایي هغه لوبه ده چې طالبانو نن کنی ملا ګوګل نه پوښتنه وکړه ځه